ولسمشر غني وایي طالبان د سولې ته ژمن شي او اوربند اعلان کړي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې به پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې اوربند وکړي او سولې ته خپله ژمنتیا وښیي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې د دایکنډي ولایت پر وروستۍ پیښه سخت غبرګون ښودل شوی دی. په اعلامیه کې راځي چې د طالبان له لوري ځای پر ځای شوي ماین ملکي وګړي وژلي دي او د دغه ډول کړنو دوام د مذاکراتو له روحیې سره په ټکر کې دی. ولسمشر غني په طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته خپله ژمنتیا وښیي. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده چې د افغانانو غوښتنې ومني، له جګړو لاس واخلي، خبرو ته ادامه ورکړي او د عامو وګړو وژل ودروي. د هغه په خبره افغان حکومت سولې ته ژمن دی او طالبانو ته هم پکار ده چې د بریدونو او عامو وګړو په وژلو سره د سولې په لار کې خنډ جوړ نه کړي. غني داسې مهال د څرګندونې کوي چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي چې تر اوسه کومې پایلې ته رسېدلې نه دي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.